دوستانو وخت مو په خیر. نن شپاړسم درس یا شپاړسم لوست دی. نیګاسیون مطلب په انګلیسي کې کنه نیگیټیو نه کنه دلته نیګاسیون یعنی یو شی چې منفي یا انکار یو شي نه کوي منفي. صحیح ده. نیګاسیون چې ورته وایي نیګاسیون د نه له یاده ونه وځي. نیګاسیون منفي کول یا انکار کول. صحیح ده. چې نه انکار کوي یا یو جمله منفي کوي. نو عنوان چې د نن ورځې درس نیګاسیون. لکه تا به ډېر ځای کې ناین اورېدلی وي که نه. لکه اوس وایي چې نیښت به دې ډېر اورېدلی کاین به دې م اورېدلی. اوس څه وخت کې ته نیښت استفاده کوې څه وخت کې کاین استفاده کوې. دغې ته اوس نیګاسیون برخه. بیا یو بل درس موږ لرو هغې ته هغه بیا کوم درس ته هغه بیا د نیګاسیون ورډ ته هغه بیا بیاینس کې راځي. اوس صرف نیګاسیون وایو چې نیښت او بل څه وایو کاین وایو. په دې باندې ټول بحث په دې درس کې په چی باندې ده په نیښت او کاین باندې. ډېر مهم درس دی. تاسو جرمني ژبه زده کوئ دغه برخه پکې ډېره مهمه ده ځکه ته په هر ځای کې به کاین نه استفاده کوې. هر ځای کې به نیښت نه استفاده کوې. هر شی ځان ته ځای لري. اوس که یو نفر وایي چې صرف دا نیښت او کاین د نیګاسیون ورته نه موږ صرف په آینس کې صرف نیښت او کاین باندې بحث کوو. کله چې بی آینس ته ورسېدو بی آینس کې بیا موږ نیګاسیون ورډ ته لرو. زه به یو مثال درته وایم. دلته یو مثال وګورئ. تاسو په دې مثال کې وګورئ. دلته موږ به بی آینس کې څه وایو نیګاسیون ورډ ته وایو. څه نیګاسیون ورډ ته وایو بی آینس کې د ردولو لغتونه. لکه اوس دا اوس مثبت خبرې کوي. دا ښځه دا منفي خبرې کوي. دا ښځه وایي چې ایمه همیشه دا وایي نی هیڅ کله نه. دا وایي آله یعنی ټول. دا وایي نیمند هیڅ یو نه. دا وایي اتواس یو څه شی. دا وایي نیښتس بیخي هیڅ شی نه. دا وایي آلس ټول. دا وایي اونه بدون د ټولو نه. دا وایي مت شون مل یعنی د یو څه دا وایي نوخ نیښتس یعنی دا وایي یو ځل دا وایي نه بیخي نه. دلته وایي نوخ دلته وایي نیښت میا یعنی یو مثبت خبرې کوي بل منفي. دا چې د بی آینس درس ته دا به انشاءالله بی آینس کې وایي. ګورئ بی آینس کې بیا نیمند نیښتس اونه نوخ نیښت نوخ نیښت دا ټول بیا په چې بی آینس کې تکراري. خو اوس موږ په آینس کې نیښت او کاین باندې بحث کوو. اوس به انشاءالله معلومیږي که نه درس خو به صحیح معلومیږي. ښه اوس راځو دوستانو نیګاسیون کې موږ څه شی اول تاسو کوشش کوئ هر وخت چې زه کله تاسو درس درکوم زه عموما دلته یو شی لیکم. عنوان دلته لیکم نیګاسیون. صحیح ده. او دلته یو جمله لیکم. فرض کوئ ich koche nicht وایي زه پخلی نه کوم. Ich habe keine Zeit زه وخت نه لرم. ګوره دلته د keine Zeit که د اسم Zeit یو اسم ده که نه Zeit وخت وایي د اسم نه د مخکې څه راوړه کاین راوسته او دلته د جمله منفي کړه. ته اوس وایي زه ich koche nicht وایي زه پخلی نه کوم. دغه مثال اوس وګورئ. دلته das ist kein Apfel. اوس دا ښځه سړي ته وایي دا خو مڼه نه ده که نه. das ist kein Apfel das esse ich nicht وایي دا زه نه خورم هډوکی ورکړی. صحیح ده. das ist kein Apfel وایي دا مڼه نه ده. das esse ich nicht. دلته ګوره کاین د مڼې نه مخکې راغی. صحیح ده. او دلته چې سو دلته هغه جمله منفي کړله. اوس راځو دلته نیښت او کاین څو جملې وایو چې عموما کاین چې ده دا باید دا یو ارټیکل ده. ښه دې ته باید فکر وي. کاین چې د ارټیکل ده او دا ارټیکل نه ده. یو څوک ورته وایي د کاین او نیښت ترمنځ فرق څه شی ده. تا به دا یاد چې کاین چې د ارټیکل ده او نیښت چې ده ارټیکل نه ده. دواړو باندې جمله منفي کېدای شي. که درته وایي ښه چې دا ارټیکل ده او دا نه ده دا نو بیا دواړه څه ته به ورته وایي دا نیګاسیون دي یعنی دا انکار یو جمله چې منفي کېږي یا ردوو یې. صحیح ده. اوس دوستانو چې کوو دا جملې به ووایو. ټول دا جملې سره ولیکئ. ich mag den Apfel nicht وایي زما مڼې نه خوښېږي. ich mag den Apfel nicht یعنې ته چې کله هم یو شی دې نه خوښېږي ته به نیښت ورسره استفاده کوې کاین به ورسره نه استفاده کوې. ich mag den Apfel nicht. اوس ته اوس وایې چې ich esse jetzt nicht زه اوس نه خورم. یعنې ته یو چا ته وایې چې زه اوس ډوډۍ نه خورم. ich esse jetzt nicht زه اوس نه خورم. ich esse jetzt nicht. صحیح ده. که ته اوس وایې که نه ich gehe nicht ins Restaurant زه رستورانت ته نه ځم.
ich gehe nicht ins Restaurant. ته یو ځای ته نه ځې نو څه به څه رقم منفي کوې او چا ته به څنګه وایې چې زه نه ځمه ich gehe nicht ins Restaurant. تو څنګه وایې ich koche nicht gerne یعنې زما نه خوښېږي چې شی وکومه کوخې یعنې زما پخلی کول نه خوښېږي صحیح ده یا وسه ich bin nicht hungrig زه وږی نه یم نو ته څنګه یو چاته وایې چې زه وږی نه یم ich bin nicht hungrig داسې به وایې کاین به نه وایې صحیح ده کاین بیا په بل رقم هم ویل کېږي په هغه کې بیا غرته وروسته وایم وروسته مثالونه درته وایم اوس راځو دوستانو کاین کې مثالونه دا اوس ارټیکل ده دا ارټیکل نه و ښه دا فرق کوي دا نیګاسیون ورته ده صحیح ده دا ارټیکل ده ګوره خو دواړه په اصل کې نیګاسیون دي خو دا ارټیکل ده او دا خپله نیګاسیون یو ورته ده اوس ته اوس وایې چې ich esse keine Äpfel وایي زه مڼې نه خورم څنګه یو چاته وایي چې زه یو شی نه خورم ته به منفي کوې به څه رقم ich esse keine Äpfel زه مڼې نه خورم یا ته اوس وایې ich esse kein Obst لیکل کوي جملې لیکئ در سره ich esse kein Obst زه میوه نه خورم ich esse kein Obst ته اوس وایې ich habe kein Geld زه روپۍ نه لرم ich habe kein Geld زه روپۍ نه لرم یا ich habe keine Küche وایي زه کوخې نه لرم ich habe keine Küche یا ته اوس وایې ich habe keinen Hunger ګوره دلته دې ویلې زه وږی نه یم او دلته وایي چې زه لږه نه لرم د habe سره عموما چې راځي هر چې کوم چې habe راوستل د فعل سره عموما صحیح ده چې شی راځي یعنی د habe سره چې هر چې کې habe راته ورسره کاین استفاده کوي دلته ګوره بن راغی صحیح ده یعنی پارټیسیپ کې چې راځي په هغه راځي د habe سره عموما کاینن راځي صحیح ده دې ته باید فکر وي ich habe keinen Hunger دلته بیا چې لیکلي دلته دا لاندې کوم تشریح ورکړي دلته لیکلي kein steht nur vor einem Nomen وای کاین چې دی کاین دا کاینونه چې دي دا د اسم نه مخکې لیکل شي عموما د چی نه د اسم نه مخکې راځي چی نه اسم نه مخکې kein Kuchen لکه kein Kuchen kein Geld kein Äpfel صحیح ده دې ته ورته اوس وایي چې kein ist ein Artikel وای kein چې دی یو ارټیکل ده und hat die gleiche Endungen وای یو رقم وروستاړی یا هغه د خاتمې هغه هغه لري لکه انډونګ لري لکه چې غوندې وي dia indefinite یعنی نامعلوم ارټیکل indefinite ارټیکل نامعلوم ارټیکل غوندې د مثال آینه کوخه ګوره دلته آینه راغی که نه انډونګ چې ده آینه ده آینه کوخه په نیګاسیون کې چې راځي انډونګ هم ای راځي keine کوخه نو دا اوس وایي eine neue Küche اوس وایي keine neue Küche صحیح ده دې ته باید فکر وي انشاءالله په دې به پوه شوي یاستئ اوس ورځو مخته ځو یو څو عمومي مثالونه پکې نو دې باندې خو پوه شو دوستانو یعنې ارټیکل د انډونګونه چې انډونګ دی مطلب چې دی چې دغه کله چې موږ ارټیکل ختمو د نارینه د ښځینه لپاره چې راځي د ارټیکل په آخر کې آینه راځي که نه ښځینه لپاره keine Küche یعنې چې اشپزخانه نه وي که نه keine Küche کوخې اشپزخانې ته وایي صحیح ده keine Küche اوس وایي eine neue Küche ګوره eine Küche keine Küche eine neue Küche keine neue Küche یعنی د آینه په شکل keine هم استفاده کړي چا چې آینه یاد کړي تیر درس هم چې اوس چا تیر درس نه لیدلی په دې درس شاید سر خلاص نه شي دا 14 درس ته تاسو 15 درس حتما وګورئ یوټیوب کې ډېر ښه ویډیو هم پې جوړه کړه هغه چې وګورئ په دې باندې ډېر ښه پوهېږئ په نامعلوم ارټیکلو باندې صحیح ده آینه keine په هغې ورځ ډېر بحث پکې وکړو او ډېر ښایسته ویډیو جوړه شوې سمه ده اوس ورځو دوستانو لږ ذره کوي دا آینه او کاین دا nicht او keine لږ درته مشرح کړمه نورم اضافه معلومات لږ اضافه معلومات در کوم که یادم نسو مشکل نسته زه صرف یو نظر در کوم که چېرته مې یادم که ښه ترښه که یادم نه که هېڅ خبره نشته صحیح ده صرف یو مفکوره باید ولرئ که څوک ته د دې تعریف چې دی ته به ورته nicht wird benutzt ein Verb Adjektiv oder einen ganzen Satz zu verneinen صحیح ده وایي nicht چې ده فعل صفت او یا ټوله جمله چې کوي منفي کوي د مثال په ډول اول راځو فعل ګورو فعل کې یو مثال جوړو لکه اوس وایي ich spiele nicht Fußball زه فوټبال لوبه
نه کوم. ګوره دلته څه سو یو فعل د څه که منفي که دلته به nicht استفاده کوي. یا مثال das په هغه کې په adjective صفت کې مثال په ډول das Haus نه das Haus ist nicht groß وای کور ستر نه دی یعنی غټ نه دی. دلته اوس ګوره دا groß دلته صفت سو کنه adjective سو او دلته اوس ganze Satz وای ټوله جمله درته منفي کې لکه اوس وای heute gehe ich nicht einkaufen وای زه نن ورځ سودا اخیستلو ته نه ځم. دا صرف یو مفکوره ولرئ خلاص nicht دغه ځای کې او kein چې دا موږ په دوه برخو دوه حالاتو کې ډېرې استفاده کوو. یو چې شمیرونکي نومونه وي selbigen nomen د مثال په ډول اوس geld د هغه چې د روپۍ چې د حسابېږي که نه اوس ته څنګه وایې چې زه روپۍ نه لرم. ګوره ما ورته ویل عموما د habe سره چې راوړئ kein راوړئ. ich habe kein geld وایي زه روپۍ نه لرم. یا ته اوس وایې که نه unbestimmt article سره دی unbestimmt article سره هم چې راځي چې کله ته استفاده کوې unbestimmt articleونه ته اوس وایې که نه ته اوس وایې eine ersten که نه sie ist eine ersten ته اوس کوی چې هغه منفي کې ته اوس وایې sie ist keine ersten وایي هغه ډاکټره نه ده. دا هم که یاد سو که یاد ونه دا اضافه معلوماتو په دې درس کې چې لږ مې درته دوه مثالونه غټ غټ درکړو. اوس راځو دوستانو اوس دې کې مثالونه موږ حلوو. صحیح ده مثالونه دوستانو اوس راځو دې کې مثالونه حلوو. اوس دې کې تاسو ښه کوشش وکړئ کتابچې راواخلئ او دا سره ولیکئ. اول دا ټول ولیکئ ویډیو ودروئ دا ټول ولیکئ ځواب یې کوئ که ځواب نه سو کړی بیا دا ویډیو پلی کوئ. صحیح ده اوس ته اوس وایې که نه تا نه پوښتنه شوې چې bist du ledig وایې ته مجرد یې ته څنګه ورته وایې چې زه مجرد نه یم. ناین خو تیار لیکل شوی ناین. صحیح ده څنګه وایې چې زه مجرد نه یم. زه خو ich وایي ich ورپسې فعل څه ده ich bin بیا د بین نه وروسته مسلسل باید nicht راولې. ich bin nicht څه شی ledig kein به نه وایې kein به نه وایې kein غلط ده. ich bin nicht ledig څه شی ich bin nicht ledig وایي زه مجرد نه یم. ګورئ یعنی تاسو دلته باید kein استفاده نه کوئ دلته باید nicht استفاده کوئ. صحیح ده bist du ledig وایې ته مجرد یې ته به څنګه وایې چې زه مجرد نه یم. kein به نه وایې دلته به nicht استفاده کوئ. nein نه ich bin nicht ledig زه مجرد نه یم. راځو دویمه جملې ته. اوس تا نه پوښتنه کېږي wohnst du in Frankfurt وایي ته په فرانکفورټ کې اوسېږې ته به څنګه وایې چې زه نه زه په فرانکفورټ کې نه اوسېږم. دا به څه رقم دا جمله وایي نه زه په فرانکفورټ کې نه اوسېږم. ولیکئ ټول دا داسې ویل کېږي nein خو تیار لیکلی چې نه ich wohne nicht in Frankfurt وایي زه نه اوسېږم فرانکفورټ کې. ich wohne nicht in Frankfurt. صحیح ده nicht باندې کېږي چې باندې nicht باندې nein ich wohne nicht in Frankfurt نه زه په فرانکفورټ کې نه اوسېږم. ګوره په nicht باندې موږ جمله منفي کړه چې باندې kein باندې منفي نه سوه nicht باندې. صحیح ده اوس دا جمله تاسو منفي کوئ. arbeitest du bei einer Bank وایه آیا ته د یو بانک سره کار کوې. arbeitest du bei einer Bank ته ورته څنګه وایې چې نه زه د یو بانک سره کار نه کوم. څه رقم به وایې nein خو تیار لیکلی nein ولیکئ ich arbeite nicht bei einer Bank. څه شی nein ich arbeite nicht bei einer Bank. تنا nein تاسو به جمله مکمل جواب ورکئ. تنا nein باندې خو nein سو خو جمله په دې باندې تا منفي کړله ich arbeite nicht bei einer Bank. اوس راځو ته یو څوک دی جوکس تو ته منډه وهې ته ورته وایې چې nein نه زه منډې نه وم. څه رقم به وایې څوک یې وایي چې nein ich jogge nicht. داسې به نه وایې چې ich jogge kein به نه ایسته دلته به nicht استفاده کوي ich jogge nicht. صحیح ده جوګن منډې وهلو ته وایي. صحیح ده ښه یعنې تیز رفتار ته وایي. ښه اوس دلته اوس څه وایي magst du die Chefin وایي رئیسه دې خوښېږي شفه دې خوښېږي ته ورته وایې چې nein څنګه به وایې دا څه رقم جمله جوړېږي nein ich mag
die Chefin nicht وای زما شیفه نه خوښېږي. دلته وګورئ د مګ ګورئ دلته اخر کې نیخت راغی. ولې دا مګ داسې یو کلمه ده مګ او ایس چې مخکې باید سوبیکت راسي او وروسته ته څه راسي اوبیکت راسي. اوبیکت د شیفن دا او نیخت چې ده جمله یې منفي کړله نو دې پسې باید ډایرکټ څه راسي اوبیکت راسي. اوبیکت څه ته وایي اوبیکت د جملې تکمیلېدونکي ته څه وایي اوبیکت په انګلیسي کې ورته ابجکټ وایي. صحیح ده. ich mag die Chefin nicht. صحیح ده. نو اوس دغه پنځه جملې یاد کړئ. دا په یادو زده کوئ. جمله مثبت او منفي جمله په یادو زده کوئ. که غواړئ چې ژبه مو زده سي دا په یادو زده کوئ. په یادو یې ولیکئ. تر څوم چې په یادو نه یې لیکلي په ورقه کې هغې وخت پورې م نه دي یاد. بیا یې تکراروم. Bist du ledig? Nein, ich bin nicht ledig. Wohnst du in Frankfurt? Nein, ich wohne nicht in Frankfurt. Arbeitest du bei einer Bank? Nein, ich arbeite nicht bei einer Bank. Joggst du? Nein, ich jogge nicht. Magst du die Chefin? Nein, ich mag die Chefin nicht. دا په یاد زده کوئ. صحیح ده. اوس راځو بل تمرین ته. دوستانو په دې تمرین کې موږ کاین نه استفاده کوو. ګورئ اکینسنسي کاین وایي دلته دا جملې تکمیل کې په څه باندې په کاین باندې. اوس دلته باید تاسو کاین نظر موږ ویلو یو قاعده مې ورته اول کې ویلې چې کاین موږ څنګه استفاده کوو. څوک یې ویلی سي موږ ویلې کاین چې دا د انډیفینټ آرټیکل په شکل باندې موږ څه کوو استفاده کوو. انډیفینټ یا unbestimmt آرټیکل نامعلوم آرټیکلو په شکل باندې موږ څه کوو دا استفاده کوو. لکه اوس ګورئ ښه شپول ماشینه نو دلته باید تاسو څه رقم دا هغه کوي. دا اوس ښځینانو دې شپول ماشینه ده که نه نو موږ انډیفینټ آرټیکل د ښځینه لپاره څه و آینه و که نه و. نو دلته به تاسو څه کوئ keine Spülmaschine. اول به دا اولنی مثال بال کو بیا به دې ته راسو. د مثال möchtest du ein اوملیت. اوملیت چې شته دا پیراکي غوندې یو شی ده دوی پکې همداسې هغه چې موږ ورته پیراکی وایو خو دوی هماسې پخوي. هغې تاسو انټرنیټ کې وګورئ اوملیت ورته وایي. صحیح ده. هغه ورته وایي ته اوملیت غواړې هغه ورته nein نه ich möchte kein اوملیت. اوملیت ورته وایي که څه بله ده اوملیت دا یو رقم هغه د پیراکي په شکل دا دی. تاسو ورته چې بولاني ورته وایي که چې د هغې په شکل ده اوملیت ورته وایي. ښه ما نه ده خوړلی خو ویې ګورئ تاسو. ښه وایي ته اوملیت غواړې هغه ته ورته وایي چې nein nein ich möchte kein اوملیت. صحیح ده. اوس دلته راځو بل مثال ته. hast du eine Spülmaschine وایي ته د ظرف مینځلو ماشین لرې. ګوره دا دی شپول ماشینه ده. ګوره دلته آینه راغلی نو دې نه به یې ته نقل کې. موږ ویلي وو چې موږ کاین د unbestimmt آرټیکل په شکل استفاده کوو. دلته unbestimmt څه آرټیکل څه ده آینه ده که نه. اوس د آینه په شکل موږ دلته کاین استفاده کوو. nein نه ich habe keine Spülmaschine وایي زه د ظرف مینځلو ماشین نه لرم. ګورې دلته تیار نقل درکړی بیا د بعضو کې نسته. دلته تیار نقل درکړی ده په پوښتنه کې. ګوره hast du eine اسپریسو ماشینه وایي ته د اسپریسو ماشین اسپریسو یو رقم کافي ده د هغې نوم ده. صحیح ده. وایي د هغې ماشین لرې. ګوره دلته تیار نامعلوم آرټیکل درکړی نو ته به کاینه هم د دې په شکل استفاده کوې. nein نه ich habe keine اسپریسو ماشینه. صحیح ده. دلته هم چې راغی keine nein ich habe keine اسپریسو ماشینه. اوس راځو څلورمې جملې ته. دلته راځي hast du Durst. ګوره hast du Durst وایي ته تنده لرې ته تږی یې. څنګه وایي چې زه تنده نه لرم زه تږی نه یم. nein ich habe ګوره Durst دی ده که نه دلته باید څه راسي په اکوزیټیو کې څه راته هغې څه و آرټیکل نامعلوم unbestimmt آرټیکل. ګوره هلته einen و که نه و einen و که نه و نارینه لپاره نو دلته به ته څه کې keinen به یې کې. nein ich habe keinen Durst. څه شی دلته څه راځي keinen راځي. ګوره hast du Durst nein ich habe keinen Durst. صحیح شو. په یاد هم زده کړه. آفرین. اوس راځو پنځمې جملې ته. magst du Süßigkeiten وایي خواږه دې خوښېږي خواږه شیان دې خوښېږي. magst du Süßig یا Süßigkeiten
magst du Süßigkeiten وای خوښیږي دي خواږه شیان نو ته څنګه ته ورته وایې چې ما نه خوښیږي داسې ورته وایې nein نه ich mag اوس ګوره Süßigkeiten دا die Süßigkeiten ده ارټیکل دی ده ښځینه کې موږ bestimmt ارټیکل دی ein هم درلوده نو دلته اوس keine وایو nein ich mag keine Süßigkeiten دلته چې راځي keine ich mag keine Süßigkeiten صحیح ده ګوره دلته هم keine راغی دلته به نه استفاده ټول کاین دی ټولو کې کاین راځي یعنی جمله هم ټول په کاین باندې چیکه منفي کړه اوس شپږمه پوښتنه möchtest du einen Kaffee یو کافي غواړئ تاسو کافي غواړئ ګوره دا په احترامانه ویلي دي که ملګری بیا به څه رقم ویلې willst du einen Kaffee willst به ویلې که نه اوس دا په احترام möchtest du einen Kaffee دا ورته څه وایي nein نه ich möchte ګوره دې کافي دا په څه وړي هغه څوک ویلی شي په اکوزیټیف کې په څه وړي ده nein ich möchte keinen Kaffee آفرین keinen Kaffee nein ich möchte keinen Kaffee اوس راځو اومې جملې ته möchtest du eine Pizza ګوره دا دی پیزا ده که نه آینه راغی ګوره دلته تیار نقل درکړی ده دې ځینې نقل کوي möchtest du eine Pizza وایي تاسو یو پیزا غواړئ دا ورته څه وایي nein ich möchte ګوره دلته eine ته به keine کې nein ich möchte keine Pizza وایي نه زه پیزا نه غواړم ich möchte keine Pizza nein ich möchte keine Pizza اوس اتم ته وګورئ اتم مثال ته möchtest du ein Brotchen وایي تاسو یو هغه وړې ډوډۍ ته Brotchen وایي تاسو وړه ډوډۍ غواړئ ته nein ګوره دا 10 Brotchen ده صحیح ده که نه دا خو به م یادي نو د 10 لپاره نامعلوم ارټیکل څه و دلته ein و که نه و ein Brotchen صحیح ده نو دلته به م څه راځي nein ich möchte kein Brotchen څه راځي دلته kein Brotchen نه وایي زه نه غواړم اوس وایي hast du Hunger وایي آیا ته ولږه لرې وږی hast du Hunger نو ته به څنګه لکه دلته چې ویلې hast du Durst نو دلته هم دا هم نارینه نوم و دلته هم څه راوسته دلته هم همدا راځي hast du Hunger وایي ته وږی یې ولږه لرې nein ich habe دلته څه راځي دا نارینه نوم ده keinen Hunger څه راځي دلته به kein نه استفاده keinen Hunger ich habe keinen Hunger وایي زه ولږه نه لرم یا زه وږی نه یم ich habe که یو چا ته وایي چې زه وږی نه یم څه رقم ورته وایي ich habe keinen Hunger یا اوس راځو بل مثال حلو دوستانو راځو دلته اوس بل تمرین حل کوو بل وبنګه اوس antworten Sie mit kein سره دې ځوابونه ورکړئ راځي اول جمله دوستان تاسو کوشش وکړئ دا جملې په کتابچو کې ولیکئ دا ویډیو ودروئ کله هم که جواب ورنسو کړی بیا ویډیو پلی کړئ مخ ته لاړ شئ چې کوم ستاسې دې په خاطر باندې اوس دلته درته وایي چې haben Sie ein Haus وایي تاسو یو کور لرئ څنګه ورته وایي چې نه زه کور نه لرم څه رقم ورته وایي nein ich habe kein Haus څه ich habe kein Haus خو نقطه به ورکوئ په آخر کې nein ich habe kein Haus نه زه کور نه لرم اوس دوهم مثال haben Sie Kinder وایي ته ماشومان لري څنګه وایي چې نه زه ماشومان نه لرم څنګه به دا جمله منفي کې په kein کې به څنګه جمله منفي کې nein اول سر کې خو nein راځي دا خو واضح خبره ده nein ich habe ګوره die Kinder ده die Kinder به څه kein به څه رقم استفاده کی nein ich habe keine Kinder ګوره die Kinder keine راځي keine موږ د جمع لپاره نامعلوم ارټیکل نه لرو لیکن نیگاسیون لرو ورته چې څه نیگاسیون ارټیکل ورته لرو د جمع لپاره دې ته باید ډیر فکر وي نیگاسیون ارټیکل لرو Ja, haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. نازه ماشومان نه لرم اوس که تاسو پوښتنه وکړئ essen Sie Fleisch وایي تاسو غوښه خورئ څنګه به ورته وایئ چې نه زه غوښه نه خورم ځکه چې زه غوښه نه خورم چې وزن مې ډېرېږي څنګه وایي چې زه غوښه نه خورم essen Sie Fleisch? Nein, ich esse ګوره das Fleisch ده das Fleisch څه رقم ارټیکل به څه وي نامعلوم ارټیکل ګوره موږ د داس لپاره چې راته عین راته که نه نو دلته وایي nein ich esse kein Fleisch چې nein ich esse kein Fleisch nein ich esse kein Fleisch ولیکئ ټول دا ولیکئ nein ich esse kein Fleisch نه زه غوښه نه خورم اوس که تاسو نه پوښتنه haben Sie ein Haustier
هاوستیا چی ته وایي کورنی حیوان لکه پیشک او سپی او دې ته ورته نور. haben Sie ein Haustier و آیا ته کورنی حیوان لري Haustier ته ورته چې nein ich habe kein Haustier نه زه کورنی حیوان نه لرم. nein ich habe kein Haustier. اوس دا ته وایي چې trinken Sie Alkohol یو څوک درته وایي چې ته شراب څښې الکول څښې ته به څنګه ورته وایي چې نه زه الکول یا شراب نه څښم نو داسې به وایي nein ich trinke. ګوره الکول دلته به دې لپاره چې راتلته ګوره nein ich trinke keinen Alkohol راځي چې keinen به راځي صحیح ده څښلو لپاره موږ چې دورس کې چې ولته دلته هم هماسې nein ich trinke keinen Alkohol چې ich trinke keinen دلته چې راغی keinen راغی دم په keinen کې. اوس راځو شپږم ته möchten Sie einen Tee وای تاسو یو چای غواړئ یو ګلاس چای غواړئ که نه غواړئ ته څنګه وایې چې زه چای نه غواړم څنګه به وایې nein ich möchte. ګوره دې ټی ده که نه دا به چې راسي په نومینټیو کې چې هغه په اکوزیټیو کې چې راته نارینه لپاره einen وکه نه einen په چې اوړي په نیګاسیون کې möchten Sie einen Tee وای تاسو یو ټي غواړئ ته ورته nein ich möchte keinen Tee چې keinen Tee نه زه وای چای نه غواړم nein ich möchte keinen Tee keinen Tee. ګوره نقطه ورکوي دا څوک جمله لیکي نقطه ډیره مهم ده اخر کې څه پونکت ورکوي صحیح ده ښه دې باندې ان شاء الله پوه شوي یاستئ دا څو دفعې در سره ولیکئ. اوس ورځو بل تمرین حلو. اوس دوستانو دلته اوس معلومیږي تاسو څومره درس یاد کړئ دا تیر چې څو سلاید هم درس ویلی آیا دا تاسو یاد شو که یاد نشو. دلته وایي schreiben Sie Sätze mit nicht oder kein. اوس دلته تاسو استعداد معلومیږي چې تاسو کې څوک جملې حلوی سي آیا nicht پکې راځي که kein پکې راځي جملې حل کو په شریکه سره ich komme aus Sri Lanka وای زه د سریلانکا نه راغلم چې کوم ځای نه ich komme aus Sri Lanka وای زه د سریلانکا نه راغلم نو ته څنګه وایې چې زه د سریلانکا نه یم راغلی څنګه به وایې زه د سریلانکا نه یم راغلی ich komme nicht aus Sri Lanka چې شه ich komme nicht ګوره ځکه دلته جمله منفي کې سیره ich komme nicht aus Sri Lanka ich komme nicht aus Sri Lanka یادم سو ګوره په nicht باندې وکړه موږ دلته پوښتنه کړې چې آیا په nicht باندې دا جملې منفي کېږي که په kein باندې نو موږ به یو جمله همداسې منفي کوو. اوس دا نفر وایي چې ich bin 23 Jahre alt زه 23 کلن یم ته اوس څنګه وایي چې زه 23 کلن نه یم څنګه به یو چاته وایي زه 23 کلن نه یم ich bin 23 Jahre alt صحیح ده ich bin 23 Jahre alt زه 23 کلن څنګه وایي چې زه 23 کلن نه یم څوک ویلی شي دا به داسې وایي ich bin nicht د فعل نه وروسته nicht ich bin nicht 23 Jahre alt څنګه ich bin nicht 23 Jahre alt ګور دلته هم د فعل نه وروسته nicht راغی دلته هم راغی بعضې وخت کې په اخر د جملې کې راځي صحیح ده اوس ته چې وایې دا یعنې دلته هم په nicht باندې موږ منفي کړله اوس وایي ich wohne in Köln وایي زه په کولن کې اوسېږم ته څنګه وایي چې زه په کولن کې نه اوسېږم څنګه وایي دا په nicht باندې منفي کېږي په kein باندې څوک ویلی شي دا چې دا دوستانو دا هم په nicht باندې کېږي ځکه ته جمله منفي کې ګوره ich wohne nicht in Köln وایي زه په کولن کې نه اوسېږم ich wohne nicht in Köln اوس څلورمه جمله وګوره ich bin verheiratet وایي ما واده کړی زه واده شوی یم یا ښځینه یي که نارینه یي وایي زه ما واده کړی ده ich bin verheiratet څنګه وایي چې زه نه یم واده شوی واده مې نه ده کړی څنګه به وایې ich bin دا به په kein باندې نه وایي دا هم په nicht باندې کېږي ځکه ته جمله منفي کوې ich bin nicht verheiratet چې شی ich bin nicht verheiratet ګورې دوستانو اوس که یو نفر وایي استاد زما د ژبه نه زده کېږي دا ژبه هغه وخت کې زده کېږي چې دغه جملې په یادو زده کړې یعنې یا په مثبته جمله وایي بیا منفي کړي مثبته جمله دا په یادو زده کوي بیا تاسو ژبه زده کېږي په یادو زده نه کړلې بس بیا ګرځئ بیا لس کاله چې جرمني ژبه وایي نه هم زده کېږي باید دا په یادو زده کوي په لیکلو هم په ویلو ښه ich habe Kinder وایي زه ماشومان لرم اوس دلته باید nicht استفاده نه کړي ځکه habe پکې راغی ما تاسو یو نقل درکړی چې کله habe راغی په چی باندې منفي کېږي په nicht باندې نه منفي کېږي دا په چی باندې کېږي په kein باندې کېږي موږ ګوره ټولو کې nicht خو دې دا په چی کوو ich habe Kinder وایي زه ماشومان څنګه وایي چې زه ماشومان نه لرم دا په چی ich habe ګوره Kinder جمع ده که نه دی ده
د دې لپاره کوم آرټیکل keine ich habe keine Kinder څه شی ich habe keine Kinder kein به نه وایي keine Kinder صحیح ده آفرین اوس راځو شپږمه جمله وایو das sind meine Kinder وایي دا دي زما ماشومان meine Kinder ګورې دلته تیار نقل درکړی چې کله meine راغی دلته به څه راځي دلته به هم دلته ګوره das sind meine Kinder نو دلته یو استثنایی حالت ده دلته به kein نه استفاده کوي دلته به څه استفاده کوي das sind nicht meine Kinder ځکه تا دلته منفي کړه دی هغې خبره دې چې ورته کړه منفي کړه دلته به nicht استفاده کوي چې nicht das sind nicht meine Kinder صحیح ده das sind nicht meine Kinder دلته به nicht استفاده کوي kein به نه استفاده کوي صحیح ده اوس راځو دې بلې جملې کې ich habe einen Hund ګوره دلته بیا habe راغی چې habe راغی دا په منفي کې په kein باندې ګوره ich habe einen Hund وایي زه یو سپی لرم څنګه وایي چې زه سپی نه لرم دا په nicht باندې راځي که په kein باندې چې کله هم habe راغی دا په kein باندې کېږي په چی باندې په kein باندې ich habe په اکوزیټیو کې په چی بدلېږي ګوره ته einen په چی بدلېږي په keinen ich habe keinen Hund څه شی ich habe keinen Hund ich habe keinen Hund ګوره منفي په چی سو kein باندې سو ich habe keinen Hund اوس راځو اتمه جمله ich habe ein Auto وایي زه یو موټر لرم اوس ته څنګه وایي چې زه موټر نه لرم نیګاسیون په چی باندې کېږي ich habe ګوره دلته ein ده صحیح ده ګمارته چې habe راغی habe سره عموما په kein باندې منفي کېږي ډېرې وه ګوره ich habe ein په چی بدل سو ich habe kein Auto څه شی ich habe kein Auto راځي keine به نه وایي kein که keine دی که جمله دې غلطه سوه kein به وایي ځکه دلته ein دغه ګوره das Auto ده das Auto هغې چې ده indefinite article ein Auto ده که نه نو دې په خاطر ein په چی وړي په kein ich habe kein Auto و نهمه جمله ich bin zufrieden وایي زه خوشحاله یم یو چیز سره ته ورته ich bin zufrieden زه خوشحاله یم دې سره zufrieden صحیح ده نو څنګه وایي زه ورسره خوشحاله نه یم خوشحاله ورسره څنګه ich bin اوس دلته به kein نه استفاده کوي دلته ته یو شی منفي کوي ich bin nicht zufrieden kein باندې نه دلته په nicht باندې وایي ich bin nicht zufrieden چې دا په چی منفي کېږي nicht باندې په kein باندې نه منفي کېږي ich bin nicht zufrieden اوس دوستانو زه دا جملې ته تکراروم موږ نه پوښتنه شوې وه چې تاسو جملې په nicht او په چی باندې په kein باندې منفي کوي موږ جملو جوابونه پیدا کړل چې جملو جوابونه اوس دا ټول په یاد زده کړئ زه تلفظ درته کوم ich komme aus Sri Lanka ich komme nicht aus Sri Lanka ich bin 23 Jahre alt ich bin nicht 23 Jahre alt ich wohne in Köln ich wohne nicht in Köln ګوره په nicht باندې سو کنه دا تر اوسه nicht باندې ich bin verheiratet ich bin nicht verheiratet ich habe Kinder ich habe keine Kinder das sind meine Kinder das sind nicht meine Kinder ich habe einen Hund ich habe keinen Hund ګوره دا نیګاسیون ده کنه مثبت او منفي جمله ja ich habe ein Auto ich habe kein Auto ich bin zufrieden ich bin nicht zufrieden دا باید په ټولو په یاد زده کړئ که غواړئ جرمني ژبه زده کړئ مثبت جملې به هم زده کړئ منفي جملې به هم زده کړئ مثبت منفي مثبت منفي مثبت منفي دا به ټول چې کوي په همدې شکل به زده کړئ صحیح ده اوس ورځو یو بل تمرین الو دوستانو ډېر په زړه پورې درس ډېر په زړه پورې اوس به نور دې کې به نور هم پوهه ډېره اوسي دا په nicht او kein کې صحیح ده اوس دوستان راځو په دې تمرین کې موږ څه کوو ښه متوجه اوسئ دې تمرین کې تاسو نه پوښتنه کړې چې was passt zusammen وایي کوم شیان سره سر خوري یو شی کوم شیان سره یو هغه دي یعنې صحیح دي تو kombinieren Sie und schreiben Sie Sätze یو بل سره کمباین کوي وصل کوي او بل شی schreiben Sie Sätze وایي دې نه جملې جوړې کوي راځئ لومړی جمله جوړه کوو همداسې به یو جمله جوړو که خوښه مې صحیح ده په شریکه به یو جمله جوړو اوله جمله جوړو اوس دلته دې سره څه سر خوري ګورئ دلته اوس وګورئ ښه متوجه اوسېږئ څوک یې ویلی سي د اول سره چې راځي ګوره das ist دې سره کوم شی سر خوري das ist ګوره کوم شی دې سره das ist
kein ورسره سر وخوړه das ist kein څوک ویلی چې دې سره چې راځي das ist kein Hund ګوره دا ورسره سر وخوړه das ist kein Hund وای دا سپی نه دی das ist kein Hund وای دا سپی نه دی das ist ein Katze وای دا یوه څه ده پیشو ده وای دا یوه پیشو ده صحیح ده وای دا یوه پیشو ده اوس دویم ته جمله جوړو د دویم ته sie hat اوس دلته چې راځي دې سره کوم یو سر خوري sie hat keine ګوره دلته keine سر ورسره خوري sie hat keine څه شی keine څه شی sie hat keine Lust sie hat keine Lust وای هغه نیچ نو هغه نه لري نه خوکیږي طبیعت نه ده جوړ zu kochen چې چیو کوي پخلی وکوي gehen wir in Restaurant مونږ چیرته ځو رستورانت ته ځو چیرته رستورانت ته ځو وای sie hat keine Lust zu kochen وای هغې طبعه نه ده جوړه چې هغه وکوي اشپزي وکوي gehen wir ins Restaurant مونږ چیرته ځو رستورانت ته ځو اوس راځو درېیمه جمله جوړو صحیح ده هغه جوړو er kann اوس دې سره څه سر خوري er kann nicht ګوره nicht ورسره سر وخوړه er kann nicht څه شی er kann nicht وای هغه نشي کولی څه شی نشي کولی er kann nicht kochen وای هغه پخلی نشي کولی ګوره جمله پکې جوړه سوه ګوره nicht سره جمله جوړه سوه er kann nicht kochen صحیح ده er kann nicht kochen اوس راځو wir سره wir gehen کوم یو پاتې ده دې کې wir gehen nicht څه شی wir gehen nicht چیرته مونږ باید یې وګوره سینما ته مونږ نشو تللی wir gehen nicht ins Kino وای مونږه نشو تللی چیرته سینما ته wir gehen nicht ins Kino اوس راځو اخره جمله جوړو ich kaufe څه شی ich kaufe څوک ویلی شي ich kaufe kein څه شی ich kaufe kein ich kaufe kein da ich kaufe kein Auto وای زه موټر نه اخلم ولې ich fahre Fahrrad وای زه بایسکل چلوم ich fahre Fahrrad دوستانو تاسو کولی شئ دې نه ډېرې جملې جوړ کړئ د مثال په ډول یو جمله زه دې کې جوړه کړم فرض کړه دا پاتې ده یو جمله پکې جوړه کړو اوس وایي sie hat دلته مې تیاره درته جوړه کړې sie hat keinen څه شی sie hat keinen Freund وایي هغه هېڅ ملګری نه لري sie ist gerne allein هغې خوښېږي چې تنها واوسیږي ګورې دې کې تاسو څومره جملې زده کړلې دغه کې تاسو جرمني ژبه زده کېږي جرمني ژبه په ټوکو نه زده کېږي جرمني ژبې ته به تاسو زحمت وباسئ جرمني ژبې ته به تاسو لکه اوس چې درس ته ناست یې همداسې به کښېنئ صحیح ده آفرین دا جملې به کتابچو کې ولیکئ دا څو جملې ورته ټولې به ولیکئ ښایسته 2-3 دفعې به ولیکئ او په یادو به یې زده کړئ سمه ده آفرین اوس راځو یو بل ښایسته تمرین پکې حلو چې نور هم تکړه سئ صحیح ده یو بل پکې حلو چې تاسو خفه نه سئ مقصد دوستانو راځو اخرنی تمرین دی د دې درس کاین او نیخت نیګاسیون په برخه کې په دې کې لیکلي دي چې کاین میتاګ ایسن وای د غرمې ډوډۍ نه خوړل که نه یعنې کاین میتاګ ایسن صحیح ده ergänzen Sie nicht oder kein وای تاسو تکمیل کې جملې په چی باندې په نیخت یا په کاین باندې اوس دلته تاسو استعداد معلومیږي راځئ دوستانو او جملې به م یاد کوش که هم جملې یادوئ هم پکې چی کوو هم جملې یادوئ او هم به خانه خالي پکې ډکوو راځئ دلته وایي هالو Frau Sarah سلام اغلې سارا gehen Sie mit mir in die Kantine وای ته ما سره کانتین ته ځې gehen Sie mit mir in die Kantine hallo Frau Sarah gehen Sie mit mir in die Kantine دا ورته څه وایي nein نه tut mir leid ډېر وبښه متاسفه یم هغه ورته یعنې ولې ich kann دلته اوس څه راځي دلته اوس تاسو وایئ چې ها به راځي او که نیخت راځي زر که ووایئ هله تاسو په ذهن کې څه راځي دلته ich kann
چه راځي دلته nein وای نه ich kann nicht راځي دلته چه راځي ich kann nicht mitkommen وای زه نشم کولای چې تا سره لاړ سم ich kann nicht mitkommen وای زه نشم کولای چې تا سره چه کوم لاړ سم دلته nicht راغی چه راغی nicht راغی اوس راځو دوستانو بیا چه وای ich habe اوس دلته چه راځي ich habe دلته Zeit und ich habe auch Hunger دلته باید چه راځي nicht راځي که keine دلته راځي keine راځي ich habe keine Zeit وای زه وخت نه لرم چه und ich habe auch چی دلته چه راته هونګه لپاره چه راته وخت میلو که فکر می ich habe keinen Hunger ګورې دام باید یاد وي دلته ich habe keine Zeit وای زه وخت نه لرم und ich habe auch keinen Hunger دلته چه راځي keine Zeit او دلته چه را keinen Hunger دام باید یاد صحیح ده اوس راځي Frau Najwa ورته څه وایي اوس دا ورته وایي چې sehen wir uns dann später وای منګه ګورو خای بیا وروسته beim meeting په میټینګ کې سره ګورو یو بل سره sehen wir uns dann später beim meeting بیا سارا ورته وایي nein na das geht leider چې شه دلته اوس چه راځي kein راځي که nicht راځي چه راځي das geht leider nicht دلته nicht راځي صحیح ده das geht leider nicht او دا امکان نه لري ich arbeite وای زه nicht دلته اوس nicht ich arbeite nicht in diesem Projekt وای زه په دې پروژه کې کار نه کوم ich arbeite nicht in diesem Projekt وای زه په دې پروژه کې کار نه کوم صحیح ده ich arbeite nicht in diesem Projekt ګوره nein وای نه ich arbeite nicht nein das geht leider nicht ich arbeite nicht in diesem Projekt وای زه کار نه کوم په دې پروژه کې بیا ورته څه وایي بیا همدا ورته وایي چې sehen Sie heute Herrn Meier وای ته Herrn Meier ګورې نن ورځ هغه ورته څه وایي Herr Meier وای ښاغلی مایا چې ده arbeitet nicht in unserer Abteilung وای هغه زمونږ په بخش کې کار نه کوي ich treffe ihn nicht وای زه هغه نه ګورم هغې سره زه ملاقات نه کوم نه لرم صحیح ده نو دلته چه راغی خانه خالي کې nicht راغی Herr Meier arbeitet nicht in unserer Abteilung ich treffe ihn nicht وای زه هغې سره ملاقات نه کوم اوس بله جمله اوس وای sehen wir uns morgen in der Mittagspause وای مونږه ګورو ons مونږ څه شی یعنې مونږ سره ګورو سبا ته د غرمې په تفریح کې اوس دې بل کې څه راځي morgen mache ich keine دلته څه راځي keine mache ich morgen mache ich keine Pause weil ich zurzeit keine Assistente habe وای زه چې ده سبا ته زه پوزې نه کوم تفریح نه کوم mache ich keine Pause ولې weil ځکه چې ich zuerst وای zurzeit وای په دې وخت کې زما هغه اسسټنټه نشته keine Assistentin habe وای زه اسسټنټ نه لرم په دې وخت کې دې په خاطر زه پوزې نه کوم ځکه څوک نه وي نو دلته چې راغی په دې اوله خانه خالي کې راغی keine په دویمه کې چې راغی هم keine راغی صحیح ده اوس راځو لږ تیز کو دا درس لږ تیز کو چې وخت ضایع نه شي ja ich kann mittags دلته باید څه راشي ich kann mittags nicht essen دلته nicht راځي ich kann mittags nicht essen gehen وای زه نشم کولی چې د غرمې ډوډۍ ته لاړ شم بیا دا څه ورته وایي بیا نجوا ورته څه وایي بیا ورته وایي bringen Sie څه ورته وایي bringen Sie dann Essen von zu Hause mit وای بیا د کور نه ځان سره ډوډۍ راوړه چې هلته نشي تللی oder holen Sie sich etwas aus der Cafeteria وای یا د کافیټریا نه یو څه راواخله دا ورته څه وایي nein na ich habe keine Lust وای زما هېڅ طبیعت نه دی جوړ زه لوست نه لرم
etwas zu kochen چې یو شی پوخ کما und Sandwich schmecken mir nicht وای ساندویچ مې نه خوښ ساندویچ خوند نه راکوي ساندویچ چې جوړ کړم صحیح ده ساندویچ schmecken mir nicht ساندویچ وای خوند نه راکوي چې ورته وای nein ich habe keine Lust etwas zu kochen und Sandwich schmecken چې ته وای خوند ته وای schmecken mir nicht وای ساندویچ ماته خوند نه راکوي بیا چې وای und ich esse او زه خورم چې شی یعنی زه نه خورم چې شی نه خورم ich esse دلته چې راځي ich esse keine Süßigkeiten او زه خواږه شیان هم نه خورم ich esse keine Süßigkeiten وای زه خواږه شیان هم نه خورم und auch او همدارنګه kein fast food او هم دا ژر پخیدونکې غذاوې هم نه خورم ژر kein fast food او ژر پخیدونکې غذاوې هم نه خورم بیا افغانه جوړ دی ich koche auch nicht weil زه هم پخلی نه کوم ګیان یعنی نه مې خوښیږي und fast food mag ich auch nicht او دغه زر پخیدونکې غذاوې مې هم نه خوښیږي لکه هګۍ او دې ته ورته نور شیان دې ته وایي fast food وایي صحیح ده ich koche auch nicht gerne und fast food mag ich auch nicht لازم دا آخره جمله دلته اوس وایي چې sie müssen aber دلته به چې راځي sie müssen aber keine Angst haben وایي ته باید ونه ډاره سې ولې das Essen in der Cafeteria وایي دغه خواړه په کافیټریا کې چې دي کافیټریا وړوکی غوندې هغه بیا هلته خواړه خرڅېږي دوکان غوندې ist چې شی nicht ungesund دلته nicht راځي یعنی هغه چې دي مضره نه دي nicht ungesund یعنی مضره نه دي یعنی ته مه ډارېږه es gibt auch leichte vegetarische und vegane Gerichte دلته Gerichte نه ډش په انګلیسي کې ورته ډش وایي دلته ورته موږ ورته خواړه وایو که نه وایي هلته چې دي یعنی ویګیتاریش دې ته وایي چې غوښه پکې نه وي صحیح ده ویګیتاریش وي اون ویګانه یعنی ټول سبزیجات وي ویګان وي که نه یعنی ټول غذاوي دي هغه نه دي ویګیتاریش دي صحیح دی یعنی غوښه پکې نشته هغه ورته چې او ویګان دي das ist nicht schlecht وای دا یعنی دا بد نه ده یعنی بد نه ده ځکه چې وای دا das probiere ich mal وای زه یو ځل خورم دا ډوډۍ نو تاسو ته شاید هغه وي لږ خسته کونې ځکه ما ترجمه کوو زر درته وایم hallo Frau Sarah gehen Sie mit mir in die Kantine in die Kantine دا ورته وای nein tut mir leid ich kann nicht mitkommen بیا ورته چې وای ich habe keine Zeit und ich habe auch keinen Hunger بیا Frau Najwa ورته وای sehen wir uns dann später beim Meeting دا ورته چې وای nein das geht leider nicht ich arbeite nicht in diesem Projekt بیا ورته وای sehen Sie heute Herrn Meier دا ورته وای Herrn Meier arbeitet nicht in unserer Abteilung ich treffe ihn nicht sehen wir uns morgen in der Mittagspause بیا ورته دا وای سارا ورته وای چې morgen mache ich keine Pause weil ich zurzeit keine Assistentin habe ich kann mittags nicht essen gehen bringen Sie sich dann Essen von zu Hause mit oder holen Sie sich etwas aus der Cafeteria بیا ورته وای nein ich habe keine Lust etwas zu kochen und Sandwich schmeckt mir nicht und ich esse keine Süßigkeiten und auch kein Fast Food اوس دا ورته وای چې ich koche auch nicht gerne und Fast Food mag ich auch nicht بیا ورته وای چې Sie müssen aber keine Angst haben das Essen in der Cafeteria ist nicht ungesund بیا وای es gibt auch leicht vegetarische und vegane Gerichte صحیح ده اوس د اخره جمله چې ده auf vegan das ist nicht schlecht das probiere ich mal دوستانو
دا ویډیو جوړه سه دا یوټیوب کې ته چې بار بار یو ګوري دغه متن په یاد زده کړئ چې تاسو هم لوستل یاد سي او هم معنا مې درته وکړه ویډیو چې سر نه کوي معنا باندې هم ان شاء الله پوهیږي مننه قربان دوستانو دا د ټول درس نه چول ده او دا جملې باید په یاد زده کړئ کتابچې کې بار بار ولیکئ تر څو چې یاد شوي نه دا ولیکئ دغه دا ټول درس یعنی په لنډو جملو کې ده کوم ځای کې کاین راځي کوم ځای کې نیخت راځي یعنی جملې هم په کاین او نیخت باندې چې شوي دلته تشریح شوي دي ګوره مثال ich habe ein Auto زه یو موټر لرم اوس منفي کې څه رقم ich habe kein Auto زه موټر نه لرم اوس وای ich komme aus Österreich زه د Österreich نه راغلم اتریش نه راغلم څنګه وای چې اتریش نه نیم راغله ich komme nicht aus Österreich ich habe ein Auto وای زه موټر لرم بیا وای ich habe kein Auto زه موټر نه لرم سیدا ich habe kein Auto اوس وای چې ich bin 50 Jahre alt زه 50 کلن یم څنګه وای چې زه 50 کلن یم ich bin nicht 50 Jahre alt زه 50 کلن نه یم ich wohne in Wien سیدا نو څنګه وای چې وین کې نو اوسېږم ich wohne nicht in Wien ich bin verheiratet وای زه ما واده کړی زه واده سم څنګه وای چې ما واده نه ده کړی ich bin nicht verheiratet ما واده نه ده کړی ich habe Kinder زه ماشومان لرم څنګه وای چې زه ماشومان لرم ich habe keine Kinder زه ماشومان نه لرم څنګه das ist meine Familie وای دا زما کورنۍ ده څنګه وای دا زما کورنۍ نه ده das ist nicht meine Familie ich habe eine Katze وای زه یو پیشو لرم څنګه وای چې زه یو پیشو نه لرم ich habe keine Katze اوس زر زر تکراروم سیده ich komme aus Österreich ich komme nicht aus Österreich ich habe ein Auto ich habe kein Auto ich bin 50 Jahre alt ich bin nicht 50 Jahre alt ich wohne in Wien ich wohne nicht in Wien ich bin verheiratet ich bin nicht verheiratet ich habe Kinder ich habe keine Kinder das ist meine Familie das ist nicht meine Familie ich habe eine Katze ich habe keine Katze دا په یادو زده کوي سمه ده په یادو دا جملې زده کوي څو دفعې ولیکئ دوستانو موږ راتلونکی درس ولسم درس اکوزیټیو موضوع ده چې ډیره په زړه پورې موضوع ده چې تاسو هر وخت ویل چې اکوزیټیو څه وخت شروع کیږي دا د پسې داتیو دا بیا ټول دغه کازوس پکې وایو صحیح ده راتلونکی درس ولسم درس اکوزیټیو ده په دې کې بیا موږ په دې جدول باندې کار کوو دې کې به همداسې ډیر یعنی ډیر په زړه پورې درس ده ولسم درس په اکوزیټیو ده تاسو پوهیږم ټکی په ټکی چې په یو جمله کې نومینټیو چیرته ده ورب چیرته ده اکوزیټیو چیرته ده سمه ده نو دوستانو دا ویډیو چې وکتله یو کمنټ حتما کوئ دا ویډیو د هغه نږدې دوستانو سره جرمني ژبه زده کوي هغوی سره حتما شیر کړئ تاسو کمنټونه حتما لولم یوټیوب کې مننه ښه وخت ولرئ د الله په امان